درنو لیدونکو السلام علیکم. د پنجشیر جګړه 15 ورځې ته وغځېده. طالبان وايي په پنجشیر ولایت کې له څلورو خواو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواو پنجشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي. کریمي زیاته کړه بلې پنجشیر ولایت ته د اسلامي امارت مجاهدینو له ګڼو استقاماتونو څخه داخل شوي دي. تېره شپه مجاهدینو د پنجشیر ولایت پر ختیځ پریان ولسوالۍ د بدخشان او تخار ولایت له لوري بریدونه کړي دي. دښمن ته زیات تلفات اوښتي. زموږ د راپورونو پر بنسټ هلته دښمن شاوخوا 15 کسان وژل شوي او ډېر شمېر نورې ټپیان شوي دي. د ښاغلي کریمي په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره د بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه هم طالبان ورغلي دي. خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي دشتي زیاته کړې چې په تېرو 4 ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوې وي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تېرو 100 ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. 15 کسان یې اسیر شوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط یې ویجاړ شوي دي. ښاغلي دشتي د طالبانو دا ادعا هم رد کړې ده چې ګوندې طالبان د پنجشیر ولایت ځینو سیمو ته ننوتي دي. په پنجشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې 15 ورځې مخکې د دواړو خواو مذاکراتي پلاو خبرو پایله ورنه کړه. طالبانو مخکې ویلي وو هڅه کوي د پنجشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. که څه هم په پنجشیر ولایت کې د جګړې دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه په سوله ییز ډول د دغې مسلې حل غواړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.